جهانگیر دی او بس جهانگیر له خدای یو مقام ورکړی خو دا مقام د جهانگیر برقرار وساتي. جهانگیر د چا دشمن خو نه دی. د صالح بابو او د نعیم بابو خپلو کې ضد پیدا شو چې ضد پیدا شو په هغه ضد کې صالح بابو جب ګل له پیسې ورکړي زیاتې داسې بیا جهانگیر ویل مال هم راکوي د دې د ریټ په دې ضدبازۍ کې ریټ د دې اوس هم 3 لک روپۍ دي او اوس خو د 3 لکو نه هم لاندې را اوس خو چې فلم کې کار کوي 1.5 لک روپۍ ایز ا ویلن باخلي. یار هغې کې باقي د لیکلي چې روه چا ګردې خرابې وي چاته څه بیماري وي کم فنکاران آرټسټان دا یو زکات و ډېر داسې خلک ما ولیده چې کم مستحق و هغې ته میلو نه شوي او ډېر داسې خلک ما ولیده چې هغې ته میلو شي وجه څه وه نیم په نیمه. نو ته سوچ وکړه چې ته سم دمې او ته په زکات کې پیسې هلې مړه تا نه غټ کمینه لا کم یوړې نو بس تاسو هم ناستو صحیح یې خوشبودار تیل خرڅوئ او موږ هم چېرته ګرباتۍ خرڅوو. په دا یو سلیمار که په هغې ته یوازې د ارباز فلم لګي هم درته صالح بابو وي راوړه که یوازې شاهد صاحب فلم لګي هم درته وي راوړه او که یوازې جهانګیر صاحب فلم لګي هم درته وي چې راوړه. ټول اکټرانو کمباینډ فلم ډېر ګران جوړېږي. یاره بدر منیر و سلطان رئیس زباټه فلم جوړولو زباټه فایټرانو له سلطان رئیس فایټرانو سره د پیسې امداد هم کړی او ورسره کار هم کړی هغه خلکو له ځکه خدای ورکوله دا خلک الله پاک د انډسټرۍ نه روچت کړ کم ځای کې کېنولو نو مړ سړي ته خو دونه پته لګي که نه دومره غټ سټار دی قسم مې په خدای زه هم ورسره خفه کېږي خو زمونږ وس کې نشته چې وس کې وی نو انشاءالله موږ ورسره ډېر څه کړي که نه او چې سم وس کې کوو نو مسله دا ده چې جهانگیر دی او بس جهانگیر له خدای یو مقام ورکړی خو دا مقام د جهانگیر برقرار وساتي. جهانگیر د چا دشمن خو نه دی. د خلکو خبرو کې مراده ماشوم ځان نه مه جوړوه کار کوه که یو اے خان غوندې یا یو بل غریب پروډیوسر درشي درته وایي چې فلم جوړو وایي جوړ که تاله 3 لکه درکوي نو نورو له به هم 3 ورکوي که نه که نورو له بیا 4 ورکوي او تاله 3 درکولو نو بیا ته ګیله وکړه. ما په لاهور کې یو اکټر نه انټرویو کولو دغسې خبره ستاسو د خبرې پورې خبر راله نو بدر صاحب دغه و چې یاره کسان هسې ناست وي هغوی چې شوټینګ ولې لکه پروډوسر ورته وایي چې یاره پیسې راسره نشته او پیسې مې بندې هغه ته چې شوټینګ وکړه فلم ختم شي موږ له ورا کې څه مسله نشته کار خپل روان کړه. یاره بدر منیر و سلطان رئیس زباټه فلم جوړولو زباټه فایټرانو له سلطان رئیس فایټرانو سره د پیسې امداد هم کړی او ورسره کار هم کړی هغه خلکو له ځکه خدای ورکوله دا خلک الله پاک د انډسټرۍ نه روچت کړ کم ځای کې کېنولو نو مړ سړي ته خو دونه پته لګي که نه چې زه کم ځای کېناستم دا وجه سره که دې کوپریټ کولې فلمونه به جوړېده فلمونه خو چلي خلک خو راځي لکه کمې والې نو څه چل به وشي لکه ستا خو 2-3 ورځې یا کار وکړو 3 ورځې 4 ورځې 15 ورځې نو که ته شپږو په ځای 3 لګوالې 4 لګوالې یار دې له 2.5 لکه روپۍ ټول عمر میلو شوي دي. دا د صالح بابو او د نعیم بابو خپلو کې ضد پیدا شو چې ضد پیدا شو په هغه ضد کې صالح بابو جب ګل له پیسې ورکړي زیاتې داسې بیا جهانګیر ویل مال هم راکوي د دې د ریټ په دې ضدبازۍ کې ریټ د دې اوس هم 3 لک روپۍ دي او اوس خو د 3 لکو نه هم لاندې را اوس خو چې فلم کې کار کوي 1.5 لک روپۍ ایز ا ویلن باخلي هیرو نشته ولې چې سلیما نشته. په دا یو سلیمار که په هغې ته یوازې د ارباز فلم لګي هم درته صالح بابو وي راوړه که یوازې شاهد صاحب فلم لګي هم درته وي راوړه او که یوازې جهانګیر صاحب فلم لګي هم درته وي چې راوړه. ټول اکټرانو کمباینډ فلم ډېر ګران جوړېږي. نو زما خو د ټولو اکټرانو ته دا درخواست دی چې روز تاسو هم کوپریټ وکړئ او سلیما والا به هم کوپریټ کوي او مونږ ټیکنیشین به هم کوپریټ کوو نو بس یو کار دی روان به یو کني نو بس تاسو هم ناستو صحیح یې خوشبودار تیل خرڅوئ او موږ هم چېرته ګرباتۍ خرڅوو بل نور ته خو نشته که نه نور خو تاسو نور خو فلم هالیوډ والا تاسو نه غواړي ټیک شو بل انډسټري شته نه یوټیوب کې تاسو ته پته ده چې څه حالم دی یوټیوب کې ته خو یوټیوب خو اکټر غواړي نه یو طرف ته ته جهانګیر واخله یو طرف ته ته جهانګیر والا ډرامه ریلیز کا بل طرف ته ته چیما والا مړه چیما والا د چیما ډرامه به تیز ځي نو جهانګیر څه پوزیشن پاتې شو نو یوټیوب خورور اکټر مني نه اخو یو نوې خبره مني نو زه خواست کوم دي ته چې خپل کار اوس هم درته وخت یې دا راټینګ کړي خپل کار سره
مینه محبت ګوره نه در سره حکومت مرسته کوي حکومت د یو روپۍ نه در کوي حکومت د اکټرانو ټیکس اخلي خو څه مراعات نه ورکوي حکومت د انډسټریل ټیکسونه اخلي انډسټریل تر اوسه پورې څه فایده ورنکړه ټیک شو نو چې حکومت هم در سره نه کوي تاسو یو بل سره داسې کوئ نو کار خو به ختمېږي نه نو دې لپاره وروره اول خو زما دې ته سوال دی بیا حکومت ته هم دا سوال دی چې یاره لکه دا ثقافت دنیا را اوس دا خلکو دلته یو لک روپۍ واغېشتي ټیک شو واغېشتې ښې وکړي الله دې نصیب کړي موږ په خپله ذاتي کمانه تپوس کې که نه نو الله دې هغه وخت نه راولي زه به نشترحال ته لاړ شم دې دپاره چې زما پیسې راشي خو ډېر داسې خلک ما ولیده چې کم مستحق و هغې ته میلو نه شوي او ډېر داسې خلک ما ولیده چې هغې ته میلو شي وجه څه وه نیم په نیمه اته خو مو نیم په نیمه رور دا یو لک روپو چک در کوم 25,000 پکې یا 50 پکې مال راکا هغه به سم د هغه به واغېشتي او بل به بیمار و ما ولیده چې را به بیمار هغه باندې واغېشته نو داسې مه کوئ داسې مه کوئ کم آرټسټان چې بیماران دي ګوره هغې بل کار نه دی زده هغې خوارانو لپاره چې ګورمنټ کم فنډ ورکوي دې کې د ګورمنټ دا لاندې افسران دا لاندې طبقه چې ده هغې دې په انصاف سره هغه خلکو له پیسې ورکړي چې کم یې حقدار وي ما هم ډېرو کسان اوري چې یاره دې کې داسې مطلب سفارشي کسان دغه شوي دي ما خپله یو څو کسان نه اوري چې یاره ډېر سفارشانو ته پکې پیسې میلاو شوي که مستحق دي پکې نه دي میلاو شوي نه دي میلاو شوي که نه مستحق خلک چې ته یقین سره هغې ته نه یاره که دا فارم تا پړو کړی وې که نه نو کیدای شي چې تا ویلې وې چې زه یې نه علم یار هغې کې با کېدلي کړي وي چې وروره چا ګردې خرابې وي چا ته څه بیماري وي کم فنکاران آرټسټان دا یو زکات و مطلب دا یو معذور او یا د لاچاره دا د هغې دپاره زکات و نو ته سوچ وکړه چې ته سم دمې او ته په زکات کې پیسې علې مړه تا نه غټ کمینه لا کم یوړې او بیا چې ته چک خرڅې ورته کې ډېر چکونه خرڅ شوي دا زمونږ چې دا کم سینیر دا کم چې د حقدارو دې خوارانو ډېره منډه وواله هلته احتجاج وکړي ما خو ورته ویل چې زه نه درخواست ورکوم نه مې د الله له دې پیسو ته کښېنئ نه دا شی نه منم خو زما مخکې دا کارونه وشوه نو یو خو دې ته دا خواست دی چې وروره کم غریبانان دي هغې له حکومت ته دا خواست دی چې وروره بهجانه دا کس ګوره کم سے کم هغه بیکګراونډ ګوره دا ته انډیا فلمونو وګوره که نه د انډیا ګورمنټ هغې نه ټیکس اخلي او د انډیا دومره فلمونه دومره سپورټ یې کوي چې د هغې نه تنخواګانې هم فوج ته میلاوېږي تاسو د ثقافت بیړه مغار کاکا تاسو چې کم دی وروره بهجانه اول خو پیسې نه چې پیسې راشي دومره پیسې چې هغه لاندې طبقه ووي نو خلک فلمونه پسې جوړ کړي چې حکومت دا سره مرسته نه کوي نو جوړول یې سره پکار دي بس هم دا چې خري او زموږ حکومت سره خپل پیسې نشته خوار کله یو دې ته منډي وي کله بل دې ته منډي وي نو فنکاران له بس فوجیانو لر ملایوي نو فنکاران ته بس ملوي شي نو بس الله دې په ملک مرامو کې دعا وکړو چې الله دې پاکستان لم خیر ورکړي ټول خیر ورکړي استاد دې ډېره مهرباني نو بس قدرمنو دا سید تکالی سي چې مو سره خبره تر کو ډیرو کسانو ماته میسجونه کړي ډیرو ماته کالونه کړي وایس میسجونه کړي چې سید تکالی سي بو د جهانگیر سي شخړه راغلي سم مسالې راغلي دا نو په دغه ما ډیرو خلکو یقینا چې ما ډیرو خلکو فرض نه لیکالونه کړي پته نه پیډریشنو والو یا عام خلکو ولکه ما ډیرو کسانو دا کو چې تاسو دا خبره صفه کې چې دا څه کیسه ده نو دا کیسه هغه سید تکالی سي په خپل وکړه چې زموږ په میس کې دا خبره و او زه دا خبره ده چې کوم خبره وکړه چې لکه دې میس کې بل کس لره دانګل نه دی پکار جهانگیر صاحب شو سید تکالی صاحب یو فیلډ خلک دی نن د دوی روانه سبب روغي بلو د بیا روانه دا په کور کې جګړه راځي په فیلډ کې جګړه راځي نو زم چې نور د فیډریشن خلک دی یا نور خلک دی پوسټونو کې چې پلان کې داسې نو زم په دای خلکو لپاره دی کې کار ساتل نه دی پکار دوی یو فیلډ خلک دی نن به روغي سبب رواني بلو بیا روغي بلو بیا رواني په دې کې نور خلکو لا کار ساتل نه دی پکار بس باندې اجازه ته غواړم مرشد ته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان